الله عليه وسلم فرمایي چې من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق بيمين كاذبة او یا بيمين فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. څوک چې د بل پردې مسلمان حق ناروا ځان سره استړی او دروغ قسم پې کوي چې دا زما دی او ښه پوهېږي چې دا حق زما نه دی، نو دروغ قسم پې کوي، د فسق او د فجور نه ډک قسم پې خوري، نو د هغه سزا او عقوبت دا دی چې تر د الله سره مخامخ کېږي، الله به په ده باندې په قهر وي، الله به ورته غوسه وي. نو دا هم په ژبه باندې ادا کېږي. همدارنګ د ژبې سره نور غټ ګناهونه تړلي دي چې موږ ټول او تاسو ته معلوم دي، لیکن موږ پکې اخته کېږو چې د هغوی نه بله غټه ګناه چې په ژبه سره ادا کېږي او د دې مخکنیو چې ما ذکر کړه د هغې نه پسې ښکته دي په اعتبار د عقوبت او د عذاب سره، هغه چغلي ده چې دا زموږ په ټولنو کې ډېره ده. چغلي معنا هم دا ده چې یو سړی د یو مسلمان خبره بل مسلمان ته نقل کوي په دې خاطر باندې چې دا دوه مسلمانان په جنګ کې د دې دوه مسلمانانو په مابین کې اختلاف او جګړه پیدا کېږي، دا دوه مسلمانانو په مابین کې بغض او کینه پیدا کېږي، د یو خبره بل ته نقل کوي، نو دغې ته نمیمه وایي، دغې ته چغلي وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا يدخل الجنة قطاع، جنت ته هغه سړی چې نمام وي او چغلي کوي، خبرې د یو بل ته نقل کوي په دې وجه باندې چې د خلکو په مابین کې فساد واقع کوي، دا جنت ته نه داخلي. نو معنا دا ده چې دا کبیره او غټه ګناه ده، د دغه چغلمار سړي ګناه، دغه چغلمار سړي عقوبت سخت دی، هغه دا دی چې جهنم ته داخلېږي، به بیا د الله تعالی د مشیت لاندې دی، که الله خوښه شوه بخښنه به ورته وکړي. موږ دا عقیده نه ساتو چې په دې کافر کېږي، ځکه هره کبیره ګناه کې زموږ د مسلمانانو عقیده د قرآن او د سنت سره برابر هم دا ده چې کبیره ګناه، هره ګناه چې قرآن کریم یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د هغې په عقوبت کې اور ذکر شوی، یا غضب ذکر شوی، یا لعنت ذکر شوی، یا کوم وعید ذکر شوی، دا کبیره ګناه ده، لیکن په دې باندې سړی د اسلام نه نه وځي تر څو پورې چې ښکاره کفر، هغه کفر چې اسلام نه سړی پرې وځي، ښکاره شرک غټ دې نه وي سړی. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د ګناهونو ذکر کوي، لکه مثلا قاتل د نفس چې څوک بغیر حق مسلمان مړ کړي، د هغې سزا الله جهنم بیان کړې ده. د یتیم مال څوک خوري، الله د هغې سزا جهنم او اور ته داخلېدل بیان کړي دي. سود خوري، الله تعالی د هغې سزا اور ته داخلېدل بیان کړي دي، او داسې نور ګناهونه. لیکن زنا کول د هغې سزا الله تعالی اور ته داخلېدل بیان کړي دي، دا ټول غټ ګناهونه دي. غټ ګناهونو کې زموږ عقیده دا ده چې دا د الله د مشیت لاندې ده، سزا یې دا ده چې اور ته به داخلېږي، الله یې دغه عقوبت ذکر کړی دی، نو بیا د الله خوښه شوه نو بخښنه به ورته وکړي، او که د الله خوښه شوه عذاب وکړي، خو د اسلام نه یې پرې نه وباسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه سړی چې چغلمار وي، نو دا چغلي په څه شي کېږي؟ په ژبه باندې. نو دا ژبه دومره لوی خطرناک هم ده د انسان لپاره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې جنت ته نمام، په یو روایت کې الفاظو کې نمام راځي، په بلو الفاظو کې قطاط راځي، دواړو مقصد یو دی چې چغلي کول. بله غټه ګناه چې په ژبه پورې تعلق لري هغه غیبت دی چې موږ ټول پکې واقع کېږو. او غیبت هر چاته معلوم دی چې د یو مسلمان ذکر او یو د یو مسلمان پیش شاف او مسلمان پسې لګېدل په داسې خبرو کې چې مسلمان هغه خوښه نه ګڼي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د غیبت په متعلق پوښتنه وشوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تعریف د هغې څه وکړو چې ذکرک اخاک بما یکره، چې ته ورور مسلمان ذکر پیش شه په داسې خبرو وکړي چې هغه خوښه نه ګڼي او پیش شه ته په هغې پسې لګوي. نو په دې کې وروره باچا هم داخل دی، امیر هم داخل دی، عالم هم داخل دی، امیم هم داخل دی. ډېر خلک مونږ داسې ټول په دې کې اخته کېږو، مونږ وایو چې د عالم پسې خبرې کوو دا به غیبت دی، یا امیر پسې خبرې کوو دا به غیبت دی، یو باچا پسې خبرې کوو دا به غیبت دی چې مسلمان یې. نه، دا ټول غیبت. هېڅوک دا خوښه نه ګڼي چې د هغه ذکر دی په ناروا وشي. ډېر داسې چې دې ته مونږ متوجه نه یو، خو دا غیبت د علماو ذکر په هغه خبرو چې هغې خوښ نه ګڼي او د هغې عیبونه بیانېږي، دا غیبت.
د بل مسلمان ذکر په هغه خبرو کېږي چې هغه یې نه خوښوي دا غیبت. رسول الله صلی الله علیه وسلم عامه قاعده بیان کړې چې ذکر ته اخاک بما یکره. بیا صحابي پوښتنه کوي وایي چې ای د الله پیغمبره که زما په ورور کې دا خبره یي، هغه وایي چې ورور کې دی خو دغه غیبت دی چې نه بیا خو بهتان دی، بیا خو دې پې بهتان لګوي. دا چې پکې نه هغه خو بهتان دی هغه د هغې نه پسې غټه ګناه. وګوره د غیبت ذم او چې قرآن بیان کړی دی څومره په قباحت نه ډک مثال بیان کړی چې الله کله فرمایي چې ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. یو تن په تاسو کې دا خوښه ګڼي چې ورور مسلمان دی د هغه مړ وي او د هغه غوښه دې خوري. وګوره اوله ویلې چې غوښه هېڅوک دې ته تیار نه وي چې د ورور غوښه وخوري، او بیا چې مړی نو د مړي غوښه خو بیخي قباحت نه ډکه. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، د میتا نه ډېر قباحت دی چې مړ مي او ورور دې مي او بیا چې غوښه هم خوري او په مړي نه یې خوري، دغسې غیبت. وایي دا تاسو څوک خوښه ګڼي لکه څرنګه چې دا خوښه نه ګڼي همدارنګه ورور مسلمان غیبت او په هغې پسې څه شا لګېدل دا ناروا ده او دا ګناه ده. دا هم د ژبې سره تعلق لري. اوس که موږ خپل ټولنې او په خپل اجتماع کې سوچ وکړو او دغه ګناهونه ټول را وشمارو، بې شماره ګناهونه به داسې چې هغه به ټول موږ په ژبه باندې ترسره کوو. دې وجې نه ډېر ځلې انسان ته دا اسانه وي چې هغه ځان د شرابو څښلو زنا نه د غلا نه خیرت نه او د دې ټولو کارونو ځان ساتل ورته اسان دي. لیکن موږ د دې ژبې غلط استعمال د دې نه ځان ساتل موږ ته اسان دی، ځکه چې دا خبرې کول په ژبه باندې او یا دغه ګناهونه صادرېدل په ژبه باندې اسان دي، انسان ورته نه متوجه کېږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلک جهنم ته نسکور په همدې په وجه باندې داخلېږي. بل چې د ژبې سره تعلق لري زه ځینې هغه غټ مثالونه ذکر کوم. هغه یو دا دی چې څوک د ورور مسلمان سره احسان وکړي او بیا لږه کېږي هغه احسان ذاتي پې احسان پې ذاتي چې ما تا سره دا کړي دي دا کړي تر دې پورې چې هغه ورور مسلمان په هغې باندې څنګ شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه حدیث کې چې درې کسان ذکر کوي چې نه به ورسره الله خبرې کوي او نه به یې د ګناهونو نه پاکوي او د هغوی دپاره دردناک عذاب دی. یو پکې دا ذکر کوي چې المنان، هغه سړی چې چا سره ښه وکړي احسان وکړي ښېګړه وکړي خو بیا یې ذاتي پي او د دې په خاطر باندې چې هغه پې تنګ شي. ذکر الله یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. ای مؤمنانو خپلې صدقې او خیراتونه په احسان او په ذباتنه او د ژبې په تکلیف باندې خلقو ته چې تکلیف رسوئ مه باطلوئ. چې چا سره د خیر او احسان وکړو نو هغه په دې مه باطلوه، هغه ثواب ستا ختمېږي چې تا هغه ورور مسلمان پې بیا زورئ او ورته وایي چې دا خو کله دا وایي چې دا خو زمونږ په وظیفو غټ شوی دی، کله وایي چې دا خو زمونږ په خیراتونو په زکاتونو باندې دا موږ دی دغه شمول شو او اوس چې کوم دی دا موږ شرافاهي خبرې کوي. دا ټول هغه دي چې په من کې داخلېږي، احسان او په ذباتنه کې داخلېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم عقوبت دومره خطرناک بیان کړی. د ورونو خلاصه دا ده چې دا ژبه داسې معمولي شی نه دی، په دې پورې هم غټه ګناه تړلې ده چې اسلام نه پې سړی وځي او په دې پورې د نیکۍ کارونه هم تړلي. همدا ژبه ده چې په دې باندې لا اله الا الله محمد رسول الله دې وویله د اسلام رکن اساسي په همدې دی چې انسان مسلمانېږي. که چېرته اقرار سړی ونه کړي او په ژبې تصدیق وي هغې پورې انسان مسلمان نه دی. تر څو چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه باندې اقرار نه یې کړی نو دا اقرار هم په ژبه ترسره کېږي. نو همدارنګې لوی طاعت او لوی بندګي د الله هم په دې ژبه پورې تړلې ده چې سړی په همدغه ژبه اول د انسان اسلام چې ښکاره کېږي د انسان ایمان چې ښکاره کېږي هغه په ژبه باندې ښکاره. د دې وجې نه د مسلمانانو عقیده دا ده چې ایمان د دریو شیونو جوړ دی. یوه دا چې اقرار په ژبه وکړي او بل دا چې په زړه کې دې تصدیق وي او بل دا چې عمل کې. نو که اقرار په ژبه باندې نه وي هغه سړی هم د هغه مسلمان کېدی نه شي. اګر که هغه په زړه کې وایي چې دا اسلام حق دی
ابلیس هم الله تعالی په عظمت او په دغه باندې قایل و عقیدې ساتله ولیکن اقرار یې ونه د الله په عظمت او د الله په توحید باندې اقرار ونه کړ د الله حکم ونه منه کافر دی فرعون ښه په دې پوهېږي چې موسی علیه السلام په حق دی الله وی لقد علمت لقد انزل هؤلاء ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر ته په دې ښه پوهېږي موسی علیه السلام ورته وایي چې دا الله تعالی ښکاره دلایل ذکر کړي ښه په دې پوهېږي چې دا د الله د خوا نه دي او الله وی لقد جحدوا بها واستيقنتها انفسهم انکار یې وکړو په زړونو کې یقین وکړو لیکن چې کله اقرار یې پرې ونه کړ هغه مسلمانان په هغې باندې نه شو او دا د عذاب نه نجات ونه مومو نو همدارنګې ذکر تلاوت دعا په نیکۍ باندې حکم سړی د بدۍ نه منې کول او د الله تعالی کلام لوستل دا ټول د ژبې سره تعلق لري دا هغه عبادتونه دي چې په ژبه باندې ترسره کېږي دې وجه یې وړوکی ذکر وایي سړي ته به ډېر دغه نه معلومېږي معمولي لکه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه خبرې دي چې هغه په ژبه باندې ډېرې اسانې ادا کېږي او په تله کې ډېرې درنېږي چې انسان اجر په اضافه کېږي هغه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم همدارنګ په دې پورې د الله تعالی طاعت او د الله تعالی د عبادت ډېر عبادتونه کړي دي الله یې موږ ته طاقت راکړي چې موږ دا ژبه په هغه څه کې استعمال کړو چې الله تعالی پرې راضي کېږي الله پرې امر کړي الله یې خوښوي او د هغه څه نه یې وساتو چې الله تعالی ترې موږ منع کړي او الله تعالی پرې انسان ته عذاب ورکوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ډېرو محترم مسلمانانو ورونو ما چې کوم حدیث په ابتدا کې لوستی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره لنډه خبره کړې دوه درې خبرې ذکر کړې یوه خبره پکې دا ذکر کړې ده چې څوک په الله ایمان لري په ورځ د آخرت ایمان لري نو فلیقل خیرا خیر خبره دي او لیصمت یا دې چپ شي د مؤمن علامه دا ده چې خبره کوي نو خیر خبره کوي او که د خیر خبره نشي کولی نو بیا ورته پکار دا ده چې چپ پاتې شي نو انسان پکار دا دی چې خپله ژبه چې کله استعمالوي سوچ وکړي چې دا د خیر کې استعمالوم او که دا خبره زه کوم دا بده ده که چې ته بده وي بس چپ دې پاتې شي دا د ده لپاره بهتره دی نه چې پر ژبه بې ځای استعمال کړي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده او د مؤمن صفت یې بیان کړی دی اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وابصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا.